بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. لطیف مهربان یم ستاسو خدمت کې بیا حاضر یم. ګرانو ملګرو، په دې هیله چې تاسو په ټول د کورونا د مشکل نه یا د مریضي نه ځانونه وساتئ. د خپل ځان، د خپل فامیل، د خپلو ماشومانو ټولو ډېر 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 زیات خیال وساتئ او کوشش وکړئ چې په کور کې پاتې شئ. د کوره د باندې مه راوځئ، ولې که خدای ناخواسته د باندې راووتئ تاسو به له دې مشکل سره مواجه شئ. ښه، تر دې چې مخکې موږ نن د ویډیو باندې کار شروع کړو، تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان د یوټیوب چینل مې هم سبسکرایب کړئ، او که خپل نور ملګري مې راوغواړئ نو زه به منندوی یم. او که چیرې تاسو ما د فیسبوک صفحې ته راشئ، اولنی پوسټ یې ما که وګورئ، ما یو ګروپ جوړ کړی دی په نامه د افغان یوټیوبرز هیر. هغه یوټیوب ګروپ دی، هغه جوین کړئ. هلته موږ تاسو څه کوو، خپل مشکلات که یوټیوب کې لرو هغه به یو بل سره شیر کوو، شریکوو به یې، او همچنان تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل که لرئ د هغې لینک هم له موږ سره شیر کړئ. سمه ده؟ ښه، نو ګرانو ملګرو، راځو د نن ورځې ویډیو ته. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې اول کې ما تاسو ته وویل د کورونا باره کې، نو اول کوشش وکړئ له کورونا نه ځان وساتئ، خپل فامیل، خپل ټول همسایګانو ټولو خیال وساتئ. او هغه خلک چې نه مني در سره، چې یعنې دا موږ نه نیسي، هغوی ته کوشش وکړئ په یو قسم نه یو قسم قناعت ورکړئ، تر څو قناعت وکړي. ولې که یو نفر مریض شي، هغه تاسو مطمئن اوسئ چې له ځان سره 15 یا 10 نفره نور هم مریضان کوي. نو د دې لپاره چې تاسو په کور کې پاتې شئ، خو پوهېږم موږ تاسو ټول کور کې انسانان خسته کېږي، ستړي کېږي، که نه؟ نو دې لپاره ما تاسو یو ویب سایټ پیدا کړی، پښتو ویب سایټ دی په نامه د کتابتون ډاټ کام. سمه ده؟ زه به درته لینک په ډسکرپشن کې، دغه لینک یې درته په ډسکرپشن کې د ویډیو شیر کوم، له هغه نه تاسو پرې کلیک کولی شئ. دا ویب سایټ که تاسو ولاړ شئ ګرانو ملګرو، دې کې تاسو کولی شئ ځان رجستر کړئ، او تاسو هم پخپله کولی شئ چې پی ډي اف کتاب که لرئ کولی شئ دلته اپلوډ کړئ. سمه ده؟ نو تاسو دې سره څنګه کولی شئ، دلته ځان ته یو اکاونټ جوړ کړئ. که اکاونټ نه جوړوئ، تاسو کولی شئ چې بېلابېل موضوعګانو باندې پښتو کتابونه ډېر په اسانۍ سره له دې ویب سایټ سره ډاونلوډ کړئ. دغلته ګوره که راشئ لانګویج، د لانګویج تاسو انتخاب کړئ، اردو، عربیک، دری، پښتو کوم یې انتخابوئ. سمه ده؟ هغه ژبه یې ځان انتخاب کړئ. دلته کیټګریز دي، چې د کومې کیټګري ویب سایټ فرض کړئ تاسو په کار دی، تاسو به خپله هغه کیټګري ورته انتخابوئ چې ما فرض کړئ دغه کیټګري کې کتاب په کار دی. هغه هم که تاسو چېرته لاندې راشئ، که بیخي کیټګري ماته نه ښکاري، تاسو که غواړئ عمومي پکې وګرځئ، فقط نیکسټ باندې به کلیک کړئ. نیکسټ مو څه کوي، بلې صفحې ته بوځي. بلې صفحې ته چې بوتلئ، نو تاسو هلته کولی شئ خپل هغه کتاب چې کوم یو تاسو د خوښې وړ وګرځي، هماغه ځان ته څه کوئ، ډاونلوډ کوئ. نو دلته به زه فرض کړئ یو کتاب باندې به زه اوس کلیک وکړم، ووایم چې دا کتاب فرض کړئ موږ ته ډاونلوډ کړئ. سمه ده؟ ګورئ زه د یو کتاب اوس تاسو ته انتخاب کړم. ګورئ فرض کړئ دغه ملي رسالت کتاب به زه فرض کړئ غواړم زه ورته وایم دا زه ډاونلوډوم. په دې باندې به تاسو څه کوئ، کلیک به کوئ. ډېر اسانه دی، ګوره ډاونلوډ کولو طریقه یې. لږ نن بخښنه غواړم چې ما په انټرنټ باندې نه پوهېږم څه شوي دي، چې لږ ضعیفه شوی دی. وګورئ تاسو دغه کتاب راغی. سمه ده؟ دلته به څه شی کوئ، دلته ګوره ریډ آنلاین ریپورټ دیس بک. ریډ آنلاین که غواړئ دلته آنلاین یې مطالعه کوئ، او که غواړئ دا کتاب ریپورټ کوئ، که دا کتاب یې تاسو یو بل چا اپلوډ کړی وي، تاسو یې نه غواړئ دلته پاتې شي، سمه، تاسو بیا هغه ریپورټ کولی شئ اډمین ته. دلته موږ چې ستر ګول ته څه ورته وایي، 3 اپشنه درکوي. ډاونلوډ ټو کمپیوټر، کمپیوټر ته غواړئ ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ ټو موبایل، موبایل ته غواړئ ډاونلوډ کړئ. یا ریډ ان نیو ټاب، یا په یو نوي ټاب. دغه چې دی دا چې ما خلاص کړ دا نوی ټاب دی. سمه ده؟ هغه نوی ټاب دی. ښه، ورته ووایو چې ډاونلوډ ټو کمپیوټر، په دې باندې کلیک کړئ. ګورئ تاسو لاندې درته څه کوي، راځي درته دا کتاب، تاسو وګورئ. وکته دا کتاب دلته راغی. نو ګرانو ملګرو، دې ویډیو جوړولو نه زما هدف همدغه و چې تاسو کوشش وکړئ په کور کې پاتې شئ. یعنې هغه یو متل دی که نه، وایي باید موږ له بحران نه د فرصت په حساب باید استفاده وکړو. یو بحراني حالت چې وي، هغه نه باید موږ یو فرصتي وخت جوړ کړی چې فرصت غوندې استفاده وکړو. نو فرض کړئ دغه اوس مشکل چې راغلی د کورونا، تقریبا 2-3 هفتې کېږي چې ټول رخصت دي، او کیدای شي دا نور هم تمدید شي. سمه ده؟ تر اختره پورې. نو کوشش وکړئ چې په دې وخت کې مطالعه وکړئ، کتاب ولولئ،
او بل ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې یوټیوب چینل جوړ کړئ، یو موضوع ځانته انتخاب کړئ تر څو تاسو وشئ کولی ځان ته هم خدمت وکړئ او نور خلکو ته نور کوم کس چې تاسو ویډیو ګوري هغوی ته هم خدمت وسي. نو ګرانو ملګرو تر بل ویډیو پورې تاسو ټول په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ او ډېر 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 زیات کوشش وکړئ چې له کورونا مرضي نه ځان وساتئ او په کورو کې پاتې شئ. ښه وخت ولرئ ملګرو.